کله پټان خپل عدالت ولګي نو هغه فیصله بیا فیصله کوي ملګرو صلاح الدین ته 20 کاله سزا واورول شو. دا واقعا صلاح الدین د کتاس واورید نو تاسو به هم ډیر زیات حیران شئ. صلاح الدین چې کومه کارنامه کړل کنه نو تاسو ټول به حیران شئ چې کله پټان خپل عدالت ولګي او کله چې پټان فیصله کوي نو هغه فیصله بیا فیصله کوي. او دا نن موږ په خپل سترګو باندې ولیدل ملګرو. ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو. داسې وکنه د صلاح الدین چې د تعلق د اپردر سره د 20 کاله د سزا واورول شو. او دا واقعا تاسو واورید تاسو په صلاح الدین باندې فخر پیدا شي ملګرو. داسې وکنه صلاح الدین چې نو دا د مور او د پلار یو زوی دی. د نور څو نو ورونه شته او نه خويندې شته. د گاونډیانو د خواته او د خزي چې نو خاون و پاتشي او سلور لوريانې وي او دغه چې کوم مشر لور ده نو دغه او سارانو میو هغه بازار ته تل سموسې به خرڅولې سموسې به چې دنو خرڅولې هغه پیسې به راوړلې خپل مور له به ورکولې هغه باندې دغه ژوندۍ تیرېدل. هیڅ وخت تیرېدو یو ورځ داسې رااله کنه چې دا سارا چې دنو سموسې په بازار کې خرڅولې چې بده کې سلور نوجوانان رالل او دا سارا چې دنو د غوا کړه او د چې دنو وتختوله. چې کله دا وتختوله صلاح الدین ته پته ولګل چې جنې سلور ورځې وشو نو سلور ورځې پس چې دنو دغه جنې ډیډ باډي میلاو شو. چې کله ډیډ باډي میلاو شو نو صلاح الدین ولګیدو او دغه ډیډ باډي چې دنو د ویوړل هسپتال ته پاس پوسټ مارټم هم وکړو. پولیسو چې دنو هغه هم چې دنو انویسټیګیشن شروع کړ. بل طرف ته صلاح الدین هم چې دنو هغه انویسټیګیشن شروع کړ. صلاح الدین ویل چې دا به ضرور چې دنو دا کسان ګورم او دا به د دنیا نه رخصتوم ملګرو. صلاح الدین چې دنو د مور فلار یو زوی دی د دې نور څوک نشته ملګرو. صلاح الدین چې دنو یو میاش داسې کوششونه وکړل د شپې به هم نو دګدو د ورځې به هم لګیا او کوششونه به کول انویسټیګیشن به کاوه چې دا سلور نوجوانان زونی سم او دا د دنیا نه رخصت کما. بل طرف ته پولیس هم انویسټیګیشن کاوه چې دا سلور نوجوانان چې دي دا منګ ډیر زر ونیسو. او بل طرف ته صلاح الدین چې دی نو بیا داسې و چې یو میاش پس دې ته پته ولګېده چې دا نوجوانان په کم ځای کې دي. یو چې دی نو په ډیر اسماعیل خان کې وو نو صلاح الدین پسې لاړ او په ډیر اسماعیل خان کې یو نوجوان ختم کو هغه د دنیا نه رخصت کو. دویم نوجوان چې دی نو هغه په پېښور کې ونیو او په پېښور کې چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کو. دریم چې دی نو هغه په کراچۍ کې ونیو او په کراچۍ کې هغه چې دی نو د دنیا نه رخصت کو. درې نوجوانان چې دی نو هغه د دنیا نه رخصت کړل. جنې چې کما زیاتې جنې سره کړو د سارا سره چې کما زیاتې کړو. او څلورم چې دی نو هغه د اسلام آباد په ایرپورټ باندې هغه چې دی نو سعودي عرب ته تښتېدل او اوس په سعودي عرب کې دی ملګرو. صلاح الدین چې دی نو بیا پولیسو ونیو پولیسو گرفتار کو او کله چې دا عدالت ته وبوتو نو عدالت ته وبوتو نو دته چې نو 20 کاله سزا واوروله. دته 20 کاله سزا واوروله. او صلاح الدین چې دی نو د جیل نه پیغام ورکړی دی وایي چې اوس په جیل کې ما دا 20 کاله سزا چې دی نو اوس هم کم ده ګدینه زیاته شي نو زه به هم په جیل کې تیروم. بیا دا خبره وکړه کنه یو 20 کاله سزا چې تیر کوم هغه نه پس چې نو زه به دروزم او زه به سعودي عرب ته ځم. په سعودي عرب کې به رسولورم کس هم د دنیا نه رخصتوم کول ته ماته 500 میلاو شي نو هم څه دومره مسله نشته. او دغه سلورم کس چې دا به هم زه د دنیا نه رخصتوم. د صلاح الدین مور چې دا هغه هم دا خبره کړل چې زه په خپل ځوی باندې فخر کوم او زما زوی یو بهادر دی هغه چې نن یو ښه کار کړی دی او 20 کاله سزا هم کم ده کدی زیاته ورکړي هم دومره مسله نشته. دا به ان شاء الله و ډیر زر آزاد شي. ډیر د ملګرو تاسو ته پته وي پښتون چې کله خپل عدالت ولګي نو هغه فیصله بیا فیصله کوي. او دا نن په خپل سترګو ولید کنه چې صلاح الدین چې کومه کارنامه کړل دا پر در سره تعلق لرونکي صلاح الدین چې دی نو اوس په جیل کې دی او هغه چې دی نو د جنې بدله په ست طریقه باندې واغستله. اوس چې یو په سعودي عرب کې دی وایي زه به چې دی نو د روتم د جیل نه سعودي عرب ته به ځم او دغه سلورم به هم د دنیا نه رخصتوم دغه به هم ختموم نو زما د زړه ته به سکون نشي چې زه خپل رب تعالی ته جواب ورکولی شم چې د یتیمې جنې چې دی ما مدد کړو چې هغه رب ته چې دی نو زه بیا جواب ورکولی شم. ملګرو دا صلاح الدین بیان دی او د مور بیان هم راغلی. او ملګرو په دې باره کې تاسو وایئ چې څومره کسان زما دا ویډیو ګورئ نو دومره شیر کوئ کنه چې موږ د ټولو پښتنو ته ورسي بلکې ټوله دنیا ته ورسي چې پښتانه څومره غیرتمند او څومره عزتمن خلک دي ملګرو. دا ضرور ورسوئ خاطر خلکو ته.